بسم الله الرحمن الرحیم دی ویډیو کې به ان شاء الله ایڈوانس سټیپ پارت نمبر 3 وایو یعنی څلورمه ویډیو دا دریم پارت دی ورته مایکروسافټ ورډ ته فایل آپشنز ایڈوانس سټیپ او په دې کې به ان شاء الله راځو ایمیج سایز اینڈ کوالټي دا ګروپ به وایو د کې موږ سره دوه آپشن دي بلکې درې آپشن لري سره دي د کې موږ سره ول څه لیکلي دي ډاکومنت 1 ډاکومنت 1 ذکر ته لیکلی دی چې دغه فایل نیم ډاکومنت 1 دی زور ته چې دغه سیټینګ چې کوم زه کوم دا ماته د یو ډاکومنت لپاره راته وکړه یا زور ته چې د ټولو ډاکومنټونو لپاره دغه سیټینګ وي زور ته آل نیو ډاکومنټ سلامه یعنی ټولو ډاکومنټونو لپاره ماته دغه سیټینګ چې وسیزه برابر ومه نمبر 1 کمانډ ډیسکارډ ایډیټینګ ډیټا د مطلب دا دی فار ایگزامپل بعض وخت موږ یو ایمیج راولو یو پکچر راولو هغه څخه موږ څه ډیټا ډیلیټ کو صحیح شو کله چې موږ هغه ډیټا ډیلیټ کو دغه فایل سیو کو زور ټایم چې هغه کومه ډیټا چې ما کراپ کړی د می ډیلیټ کړی د یو پکچر څخه هغه د ماته پکې خوندي پاتې وي نو دینه بچی کیسته کې کته چې نه خوندي دی نه وي پاتې هیڅ شي دی وي نو د دې څخه بچی ک ایسته د کې بچی کو لګي زاول دینه چې کیسته کومه هم دا شان اوکې کلیک کوم زه راځم فار ایگزامپل یو پکچر راولم فار ایگزامپل دغه تصویر ما راوستو زور ټایم چې د دې څخه ماته ایریا ډیلیټ کا لایک دا مې ورته واغېسته او دا مې دومره فار ایگزامپل ورته انتخاب کړه او بیا مې ورباندې کلیک وکړو له دغه پکچر څخه هغه نیم ځای ریموو شو زه چې فار ایگزامپل دا کنټرول اس سیو واخلم دا مې فار ایگزامپل ډیسکټاپ کې سیو کو سیو الټ F4 دا مې کلوز کو اوس که زه فار ایگزامپل دغه فایل اوپن کوم زور ته چې ماته هغه کوم ډیټا چې ما ډیلیټ کړې ده هغه ماته واپس پکار ده ډبل کلیک کراپ باندې به تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به اتوماتیکلی هماغه ډیټا راشي صحیح ده که نه دغه ډیټا به تاسو ته ښکاره شي زه ورته وایم چې کوم ځای ما کراپ کړی یم ډیلیټ کړه هغه زما نه دی پکار تاسو به راشئ آپشن ته ایډوانس ته به راشئ او دلته به دغه چک ورته ولګوئ صحیح شو دا به اوکې کلیک کوئ زه ورته وایم چې زما دغه ډیټا نه ده پکار بس کلیک کلوز سیف اوس چې کله هم تاسو راځئ نو له تاسو څخه به هغه ډیټا ډیلیټ شوي وي هغه پکچر به نیمې پاتې وي تاسو ډبل کلیک وکړئ کراپ ورته واخلئ نو له تاسو څخه هغه ډیټا ریموف شوې ده هغه ډیټا نشته صحیح ده که نه دا موږ سره دا آپشن بیا راځم RTO ته ایډوانس ته رالم دویم آپشن ما سره څه شی دی ډو ناټ کمپریس ایمیجز ان فایل که فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې ستا په ډاکومنټ کې څومره پکچر وي هغه دې نه کمپریس کېږي خپل سایز دې نه کموي تاسو چک ورته ولګوئ که ته چې سایز دې کم کړي نو دې نه چک ایسته کوي صحیح شوه دې دپاره به تاسو لاړ شئ انزر ټیب کې به تاسو السټریشن ګروپ ویډیو ورته وګورئ پارت نمبر 1 تاسو به دې باندې پوره پوه شئ سیټ ډیفالټ ټارګټ آوټپوټ ټو 22 PPI PPI مطلب پوینټ پر انچ زور ته چې بای ډیفالت ماته شپږ نیوي وي نو تاسو ورته 96 PPI ورته واخلئ صحیح ده که نه دا نمبر 1 چې کوم دی که نه دا پرنټ دپاره ده دا سکرین دپاره ده او دا ایمیل دپاره ده زور ته چې ماته سایز وړوکی وي بای ډیفالت همدغه شکل وي تاسو ورته دا واخلئ صحیح شوه هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره ایمیج سایز اینډ کوالټي